سلطان محمود غزنوي او د هغه ورور. یو ورځ سلطان محمود غزنوي خپل ورور ته وویل چې ولاړ شه د قصابانو د ترازو تیږه یعنې ټبره چې خوښه پرې تلي وګوره چې د چا تیږه کمه وه ری وله چې سزا ورکړو. ورور یې ومنله، بازار ته روان شو. د اول قصاب تیږه یې چې وکتله ډېره کمه وه. له قصاب نه یې پوښتنه وکړه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل نن وي که سبا واباورې چې دا چاړه به مې په خپله سینه کې دننه کړې وي. له ژونده دومره تنګ یم. ورڅخه روان شو. د دویم قصاب ډبره چې وکتله دغه هم تر خپلې اندازې یو څه کمه وه. پوښتنه یې ورڅخه وکړه ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب په ژړا شو، ویل کاشکې الله پاک بیخي نوی پیدا کړی. ډېر خراب، ستړی، نارامه او بې عزته ژوند مې دی. د ده څخه اهم روان شو. د دریم قصاب ډبره یې وکتله، وزن یې پوره وه. له قصاب یې وپوښتل ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل شکر الحمدلله ډېر ښه ژوند مې دی. تر ډېرو خلکو مې اولادونه، ښځه، کور، مال او ملک ښه دی. ډېر خوشحاله یم. دی ورڅخه روان شو. کله چې سلطان محمود ته ورسېد، سلطان پوښتنه ورڅخه وکړه د قصابانو ډبرې څنګه وي؟ ده وویل د یو څو قصابانو ډبرې کمې وي. سلطان ورته وویل نو ولې دې رانوستل چې سزا مې ورکړې وې؟ ورور یې وویل الله سزا ورکوله. د چا چې ډبره کمه وه ښه ورځ یې نه درلوده، په غم کې اخته و، نارامه و او هېڅ رنګه خوشحالي یې په ژوند کې نه درلوده. نو ګرانو وروڼو، تاسو د دې قصې څخه څه پند واخیست؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ.